سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. پر کونړ د دانګام ولسوالۍ د پاکستان بریدونه دوام لري. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د کونړ له دانګام ولسوالۍ څخه څو سرچینو تایید کړه چې له پرون راهیسې د پاکستان لخوا پیل شوي توغندي بریدونه تر نن ورځې ناوخته پورې روان وو او شاوخوا 10 بجې په یو برید کې د دوبند کلي د داود په نوم دغه تنکي ځوان شهید شوی دی. په ځای وخت نن مازدیګر د دغه شهید شوي ځوان د جنازې لمونځ ادا او د دوبندو په هدیره کې خاورو ته سپارل شو.